बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आइम गनी खान पुख्त एकेडमी की तरफ यو नई वीडियो सर तاسو په خدمت کې حاضر یم. مرګور د بلن تاسو لخوا به تاسو په وینډو 10 کې پروفایل پکچر څنګه چینج کوئ. پروفایل پکچر ما سره هغه چې چارم چې موږ کمپیوټر سٹارټ کوو نو په سٹارټ کې ما سره چې دی د ما چې دی د پروفایل پکچر ما سره شو کیږي. زه به تاسو لخوا چې تاسو به دا پروفایل پکچر څنګه چینج کوئ. ته ویډیو شروع کېدو نه مخکې یو وړوکی شان ریکویسټ دی چې تاسو زما چینل یې سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ سبسکرایب کړئ چې ویډیو شروع کړو. ټول لومړی به چې د وینډو په نشان باندې تاسو کلیک کړئ. اینه پس به چې تاسو په سیټینګز باندې کلیک کړئ. چې په سیټینګز باندې کلیک کړئ اینه پس به چې دلته تاسو راشئ اکاونټ ما ته لیکئ اکاونټس په دلته کې ما تاسو په اکاونټس باندې کلیک کړئ. چې په اکاونټس باندې کلیک کړئ دلته کې به لیکلي وي ما سره چې یور پکچر اینه پس په دلته کې ما سره براوز نشان لیکلی شوی وي او چې د ما سره براوز نشان اینه پس په لیکلي کریټ یور پکچر نو هغه که تاسو دلته کې تاسو سره کیمرا وي نو هغه تاسو ته ډایرکټ کریټ کولم شي پکچر نو ډایرکټلی او کنه تاسو سره نو تاسو چې کوم پکچر سلیکټ کړئ تاسو براوز باندې کلیک کړئ. تاسو کوم کمپیوټر کې پکچر یې अब تاسو ته نه سلیکټ کړئ چې کوم پکچر تاسو په پروفایل باندې پرې او سلیکټ کړئ چوز پکچر به وخت اینه پس دا وګورئ ما سره چې یور پکچر ما سره پروفایل پکچر راغو تاسو راخم په وینډو په نشان دوباره کلیک کو دا وګورئ ما سره چې دلته کې د پروفایل پکچر چې دی هغه چینج شو او زه او کنه تاسو بیا چینج کوئ نه به چینج اکاونټ باندې دوباره ډایرکټ کلیک کړئ دلته کې به چې ما سره تاسو ډایرکټلی چې اور پروفایل پکچر ته راشئ. دا یو وړه شانتي ویډیو مرګور ما چې تاسو شیر کړم که خوښ مو وي نو لایک هم کړئ زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. د ویډیو باره کې مو سره وي مالې په کامنټ کې راکړئ. ډیره مننه. تھینکس فار واچینګ.